د تیزیس او علمي څېړنو لیکلو او د علمي څېړنو لیکلو اصولو 6 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د کندهار پوهنتون د علمي څېړنو او مجلو معاونیت په همکارۍ د کندهار ابراهیم النخي رحمه الله جامعې ټولو فاضلانو ته د یادې جامعې د غونډو په تالار کښې د فوق لیسانس برنامو او څېړنیزو پروژو اړوند د تیزیس او علمي څېړنو لیکلو 6 ورځنی ورکشاپ وړاندې سو. د یاد ورکشاپ په اولو 3 ورځو کښې د کندهار پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد پوهنمل عزیز الرحمن عزیز د کندهار ابراهیم النخي رحمه الله جامعې د 2م کال فاضلانو ته د تیزیس او علمي څېړنو لیکلو اړوند د څېړنې عنوان جوړول، د څېړنې عنوانونه، معیارونه، د ماخذ لیکلو ځایونه، د تیزیس د سپارلو ځایونه او نور اړوند موضوعاتو بحث وکړ. وروسته په وروستیو 3 ورځو کښې د اول کال فاضلانو ته د کندهار پوهنتون د شریعت پوهنځي د فقه او قانون څانګې استاد پوهنمل عبدالوهاب طیب او ښاغلي پوهنمل عزیز دواړو په ګډه د علمي څېړنو د لیکنې اصول په نامه ورکشاپ وړاندې کړ چې د علمي څېړنو د لیکنې اصول او نورو اړوندو برخو په اړه یې معلومات وړاندې کړل. وروسته یې د ټولو ګډونوالو پوښتنو ته مفصل جوابونه وویل سوه. د یاد 6 ورځني ورکشاپ په وروستیو مراسمو کښې د ابراهیم النخي رحمه الله جامعې محترم علمي معاون مفتي سید میر ثاقب صاحب د کندهار پوهنتون د رهبرۍ او په ځانګړي ډول د ورکشاپ د لارښود استادانو څخه ځانګړې مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کښې د اړتیا وړ نور ورکشاپونه هم د جامعې ټولو کارمندانو او استادانو ته په جلا جلا برخو کې دایر سي.